السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم نننې ټاپک زموږ د کلاس 9 بایولوژي چپټر نمبر فرست کې مسلم کنټریبیوشنز په بایولوژي کې د مسلم څه کنټریبیوشنز دي نو د 8 سنچري نه والا د 15 سنچري پورې مسلم خاص کر په میډیسن کې ډیر ښه کنټریبیوشن کړی دی نو په هغه کې کم فیمس ساینټسټ چې دي هغه په دې بوک کې منشن دي چې په هغه کې اول جابر ابن حیان دی عبدالملک عاصمی بو علی سینا بو عثمان عمر الجاهز الفریبی عبدالقاسم علی زهروی ابن الهیثم علی بن عیسی ابن النفیس دا سب فیمس ساینټسټ دي مسلم ساینټسټ دي چې دیو ډیر ښه کنټریبیوشن کړی دی په بایولوژي کې فیلډ اف بایولوژي کې د ټول نه اولنی دی زموږ سره جابر ابن حیان جابر ابن حیان دی پیدا شوی په کوفه عراق کې او کوم میډیسنل ورک چې د کړی دی هغه په توس ایران کې د ډیر زیات کړی دی او د ډیر زیات کار چې دی هغه په عربیک لینګویج کې کړی دی مین انټرست د دی الکیمی اینڈ کیمستري میجیک شیعاتی ریلیجیس فلسفي مطلب شیعه ریلیجن چې کومو شیعه چې ورته موږ وایو نو په هغې کې د ډېر زیات انټرسټ و ښه نوټیبل آیډیاز چې هغه اوس هم چې دی په هغې باندې کار کیږي یوز کیږي هغه یوز اف ارګینیک سبسټانس ان کیمستري سلفر مرکري تیوري اف میټل ساینس اف د بیلنس ساینس اف آرټیفیشل جنریشن دا څه نوټیبل آیډیاز دي چې هغه اوس هم ډسکس کیږي په هغې کې دویمې ساینټسټ دی زموږ سره العاصمي العاصمي چې دی په 740 عیسوي کې په بصره عراق کې پیدا شوی او په 828 عیسوي کې په بصره کې بیا وفات شوی نیشنلټي خلافت د دغه ځای وه په وخت کې چې خلافت و او د ادر نیمز چې دی هغه دا دي ابو سعید عبدالملک ابن خریب السمع الباهلي دا ادر نیمز دي ښه او ده هم چې دی اسلامیک ګولډن ایج کې مطلب مونږ اوس وایو که چې مسلم ساینټسټ دا مسلم ګولډن ایج داسې ایج دی چې په دې کې مسلم ساینټسټ چې کوم دی هغه ډېر زیات کنټریبیوشن کړی و په یو خاص فیلډ کې د ده مین انټرسټ څه و ګرامر و د ده پویټري ښه بوکس دی لیکلي دي نیچرل ساینس او زوالوجي کې دا بوکس هم چې دی لیکلي دي هغه چې دی الابیل about camels و اشا about sheep و الوحوش چې دی هغه about wild animals و الخالق الانسان چې دی دا د part and function of the human bodies په باره کې دا بوکس چې دی لیکلي بیا دویمې زموږ سره دی بو علی سینا most famous work چې دی دا په book of healing philosophical and scientific encyclopedia the canon of medicine د ډیر زیات په میډیسنز باندې کار کړی دی د مین انټرسټ د مین انټرسټ ټو میډیسنز اروماثیرapy ده philosophy and logic کلام اسلامیک theology science poetry دا د مین انټرسټ 130 ډیزیز چې دی هغه صرف په آی باندې چې هغه ډسکرایب کړي دي آی چې کوم 130 ډیزیز دی هغه ډسکرایب کړي دي القانون بالطب چې دی هغه ترانسلیټ شوی دی په یورپ لینګویجز کې ښه بیا جاهز چې دی دا هم په تیولوژي زوالوجي فلسفي ګرامر dialectics rhetorics philology linguistics and politico-religious polemics دا په دې فیلډ کې ډیر زیات انټرسټ و او دی چې دی هم په بصره کې پیدا شوی دی او وفات شوی په بصره کې ښه مین انټرسټ یې عربیک لیټریچر بایولوژي دا چې دی ما اوس وی ښه بیا د دې نه پس دی الفریبي چې دی د 870 خراسان
کې پیدا شوی او په 950 د ماسکس چې دی په دې کې وفات شو. د ده زیات انټرسټ په څه کې و؟ د ده مین انټرسټ چې پولیټیکل فلسفي، ریلیجیس، فزیکس، میټافزیکس چې دی نن سبا ډېر زیات ویلی کېږي او دا میټافزیکس په هغه وخت کې چې دی دا کار کړی و. لوجیک، سایکالوجي، اپیسټیمولوژي، ethics، میوزیک تیوري، دا د ده مین انټرسټ و. نوټیبل آیډیاز چې کوم اوس هم ډسکس کېږي هغه دی فادر آف اسلامیک نیو پلټونیزم، فاونډر آف اسلامیک پولیټیکل فلسفي. بیا زموږ سره چې دی دا دی عبدالقاسم الزهروي چې دی دا هم سرجن و، مسلم سرجن و، پیدا شوی په 936 عیسوي کې او وفات شوی په 1004 عیسوي کې. خاص سرجن و، د یونري بلیډر نه به ده سټون ریموو کول، نو په دې باندې دی مشهور و. ابن الهیثم چې دی په 965 نواله 1039 عیسوي کې دونه پورې د ده لایف سپین و او آوټسټینډینګ بایولوجسټ و مسلم ورډ کې. ophthalmologist is correct Greek concept of vision, electing retina as a seat of vision. eyesight باندې د ډېر زیات ګورو. famous book چې دی کتاب المناظر، منزل الحکمه چې دی هغه په لاتین کې هم ټرانسلیټ شوی، په ګریک کې هم، په هبریو کې هم او ادر ویسټرن لینګویج کې هم هغه ټرانسلیټ شو. علي بن اسحاق چې دی هغه هم آی سپیشلیسټ و، ویل نون فیمس آی سپیشلیسټ و. structure functions of the disease eye باندې the 130 disease of the eye in his book describe کړل. ابن النفیس چې دی famous known famous to په 13th century کې چې په circulation of blood in human body دا describe کړی و په خپل بوک کې، په خپل ریسرچ کې. دا ابن النفیس دی، دغه سټیچو ده او د مین انټرسټ چې دی په میډیسن، سرجري، اټانومي، بیولوژي، اسلامیک سټډیز په دې کې. نوټیبل چې دی الدورا سرا، دا چې کوم بوکس دی دا نوټیبل ورکس دی، مطلب دا هغه فیمس کتابونه دي چې اوس هم تر اوسه پورې خلک ګوري. دا د فیمس مسلم ساینټسټ په باره کې سمپل لیکچرز و. لازم نه ده چې د دې په باره کې په بورډ ایگزام کې راشي، خو چې تاسو ته مسلم ساینټسټ په باره کې سلک ډېر معلومات دي، د هغوی نومونه ته پته وي نو ښه خبره ده. او که تاسو د هغوی ریسرچ، د هغوی هیسټري، د هغو کوم ورک وګورئ، د هغې نه به ستاسو ریسرچ آیډیا ښه کېږي. تاسو به خپل ریسرچ بیکګراونډ چې دی هغه ډیولپ کولی شئ، هغه به سټرانګ کړئ. نو د دوی کوم ورک چې دی هغه کتل لازم دي که تو ریسرچ سایټ ته تلل غواړئ. تھینک یو. که تاسو ته څه مسله وي یا څه ما په ډسکرپشن کې خپل د واتساپ ګروپ چې دی لینک ورکړی دی، هغه ګروپ لینک تاسو جوین کړئ، هغې کې اوپن ډسکشن کېږي، ټاپک په باره کې څه خبره وي یا څه کوېسچن وي تاسو هغه ویلی شئ. الله حافظ.